علماء اسلام دا سل کالو تر رسیدلې د دینه مخ کی جماعت ته د هندستان نه روان پاکستان کې بیا روان او دغه تشخص برقرار ساتلې دي. اکثر دا خبره خلک کوي چې د جمعیت علماء اسلام د پارلیمنت کې سو کړل. مفتی محمود رحم الله فرمای وای په ملتان کې ما بخاری شریف پڑھاو او زه په 73 72 کې د قومي اسمبلی ممبر شوم چې پارلیمنت تلارم نو چې اومه قتل زنانه فیمیل بناسته وي د چا با په سر باندې لوپټنه وا د چا به لباس او کمیس او نستونی ټیک نو زه د قران د ماحول نه را پاسې د موما بداوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک د نوم سره به درود شریف په زاګانې وي صداګانې بوي او 10 کې باغې ته ناس غسل به مې وکړو کپڑے به مې بدل کړي پټکې به مې وو خپل معطر ماحول بو و چې دا ماحول مې د پارلیمنت او قتل نو ما وی الله څه ګناه مې کړی دا چې تاسو پارلیمنت ته راوستم ما څه ګناه کړی و زتا د قران نه را پاسولم زتا د احادیث نه را پاسولم الته د الله ذل جلال نوم یادېدو درود شریف په بیانېدو نن خودل ته په زنانو زما نظر لګي داسې زنانه چې لباس د کتو نه دی داسې زنانه چې وختي ښکاری ما به استغفار وي په ملک کې مسله د قادیانت 73 کې راچواته شو قادیانه کافر دی کو مسلمان دی رسول الله مبارک اخیره پیغمبر نه مني مرزا قادیانی ته پیغمبر وای چې تقریبا 100 کال مخکې هغه مردار پیدا مړ شوی دی او مردار دی هغه د نبوت دعوی کړي وا او وای په پارلیمنت کې دا مسله راغله وای ما به د شپې تهجد کول او د ورځې به منډه والی کله به نوري ټاون ته لاړم علامه یوسف بنوري رحم الله کله غلام غوث زاروی رحم الله سوار له سورزي په پارلیمنت کې د کیمرې د نظر لاندې په کمره کې نو په بیٹک کې نو په برانډه کې نو د قادیانی د مرزا ناصر او د مرزا مسرور د مشرانو سره سوار له سورج د ذوالفقار علی بټو مرحوم د خان عبدالولی خان مرحوم دا غوړاندې د خان عبدالقیوم خان مرحوم دا غوړاندې دا ټول غوندونو مشران موجود دي او وای ما مسله د قران او د حدیث پرانا کې سوار له سورج بیان کړه وای ذوالفقار علی بټو مرحوم پرائم منسٹر اف پاکستان وای ما ته وی چې سکو وای ما ورته وی چې قادیانه وکافر کې دا اس ملک میں ہم قادیانیت کے مسئلے پر اس ملک میں ہم قادیانیت کے مسئلے پر گلی اور کوچیوں میں بہن نے بھائی اور باپ اور سب قربان کر دیں گے رسول اللہ مبارک کے ناموس پر محلوں کے بدا قربان کو دا وینو نالی بروانی کو خود رسول اللہ مبارک پر رسالت پاندې کمپرومایز نکو وای ماته ذوالفقار علی بټو مرحوم چې بالپن راکا وای بالپن مې ولور کو وی لیکل په چې د پاکستان په پارلیمنت کې او پاین کې قادیانه سرکاري کافر دی قادیانه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې عمله کړي وا د ملګری چې متوجي شي د رسول الله مبارک په ناموس باندې عمله کړي وا نن د رسول الله مبارک ناموس د رسول الله مبارک د ختم نبوت جنگ او عقیده په پاکستان کې د دین کارونه ډېر ډلې کوي تاسو ته پته ده ډېر ډلې کوي په پاکستان کې خو زما استاد مدینه منورې د جانان ناموس په پارلیمنت کې جمعیت علما غټلې دي